متل دی چې برخې ټولې ازلي دي، نه په زور نه په سیالي دي. دا خلک داسې هم وایي چې برخې ټولې ازلي دي، نه په زور نه په سیالي دي. کافیه ولا ټیک کوي دغه شانتې خلک. به هر حال د لهجې لږ شانتې فرق پکې دی او دا هغه په تقدیر باندې د ایمان خبره هم ده او د صبر تاکید هم دی چې ډېرې خبرې داسې وي چې هغه د بني ادمو په وس کې نه وي، په چار کې نه وي، په منصوبه بندۍ باندې د هغې نه بنده نه خلاصېږي. هغه د تقدیر لیک ورته مونږ ووایو او یا هغه خبرې وي چې هغه کې زمونږ وس چار نه رسېږي. نو په دغه صورتحال کې برخې ازلۍ دي، نه په زور نه په سیالۍ دي. یعنې د دغه بني ادم په نه په زور حاصلولی شي، نه په سیالۍ باندې حاصلولی شي. چې څه په نصیب کې وي هغه ورته ملاویږي، خو کار، مهنت، خواري، هله ځله، منډه وهل هغه لازمي خبره ده او په هغې باندې خلک کامیابۍ حاصلوي. ډېرې کمې خبرې داسې پاتې کېږي چې هغه د دې متل په دې معنو کې نیغ په نیغه شاته پاتې شي چې برخې ازلۍ دي، نو نه د زور نه د سیالۍ دي. خو دا مطلب هرګز نه دی چې ګنه بني ادم د خپه په خپه کینی او توت ته د ډډه ووهي چې هر څه چې کېږي نو خو په ازل کې دي، زما په نصیب کې لیکلي شوي دي یا زما په برخه دي، نو بیا سره پاره خواري کوم داسې نه ده. او د دې نور متلونه هم شته چې څوک دغه بېکاره توب ته یا لټ توب ته خپې اوږدې کړي یا غاړه پسته کړي، نو د هغوی په غاړه باندې ټول عمر جغ پروت وي، ټول عمر د ناکامۍ سره مخ وي.